روز آمدی به کار کردن دیگه. چند کار کردیم روز؟ مهران کارگری میکنیم. نه دیگه پیش نامه کی بخره سودا. بوجی که هست یه بوجی شالی علایده چاپ است و علایده چاپ است. مردن راست پایدار راست. هم دغه سی مشته او کار او غریبی بس به شیطانه که و چراغ منو و بده اته بوم کې تیل ور واچول هغه بوم ته لګول د مو چراغ که زه یو د سپینګر زون بنځه یا کالو سره مې یو زوی ته وس واده کوم وای ته څنګه په غرو کې ګرځېدل ته خلاصه تا بوم نن نه یزدا نورالله جان عزیز یک سوال دارم از پیشت. دیوالانو دا خو تاسو پیژنئ. $10 یو ټن ګران شوی. وایم بس راځي خپل وطن ته خدمت وکړئ دلته کار وکړئ څه فائدہ چې اوس ماجر وګوره پاکستان نم راوځي ایران نم راځي خپل وطن ته خره کنه. بالکل. دلته 100 روپۍ 200 پیدا کې خپل وطن د آزاد و آرام ګرځي. بالکل. سلام قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. ډېر یو ښایسته سهار او ډېر ښکلي خلک ټول خپل په کارونو بوخت دي. نو نن زه راغلی یم تر څو تاسو ته بیا هم د اولیه موادو منډۍ څخه یو ښکلې برنامه ډکه کړم او له خلکو سره ښکلې ښکلې مرکې ولرئ ځانو. خو تر پایله موږ سره پاتې شئ او دا ښکلې مرکې واورئ چې موږ له خلکو سره څه ویلو لپاره لرو او دا ښکلي خلک موږ ته څه وړاندې کوي او هغه څه تاسو چې اورئ د دې د زړونو خبرې دي. دلته زموږ ورونه دغسې غلطکونه په لاس کې دي، دې خوا خوا ته ګرځي کار لپاره. نو لومړي کې به مرکې لرو، بیا به لاړ شو دې په بلا کې تاسو ته نور موضوعات هم لکه د توکو قیمتونه او د توکو د پلورلو وضعیت هم تاسو ته وړاندې کو. نو په لومړي کې به له دې حاجي صاحب سره به مرکه لرو. سلام علیکم. حاجی صاحب خوب هستی؟ جان جور بخیر، زنده باشی، بخیر باشی. بیایم طرف بیا حاجی صاحب که می را را ما کم نگیریم. غلطک دبان خیر، میدونم خوش غلطک دبان که یک مصاحبه خوب با بندای عزیز ما داشته باشیم. خوب خواستی حاجی صاحب؟ شکر خدا. بخیر باشی، زنده باشی. به این صبح زیبا، صبح دلنشین شما از خانه خود برآمدین آمدین بخیر به کار کردن. برای کار کردن دیگه غلطک. پیش از اینکه بریم اسمتان چی است؟ محمد عطا. نام خدا محمد عطای عزیز. سلامت باشید. باشنده کجا هستی؟ مزار شریف. اصلا از اینجا هستی یا از اطراف اومدی؟ اطرافش هستیم، ولسوالی زاری. خوب، از ولسوالی زیبای زاری. بله بله. بسیار عالی. امروز آمدی به کار کردن دیگه. وقت کاری است. خیلی کار میکنیم. غلطه کار. چند بجه آمدیم صبح کی؟ ساعت 5:30 تقریبا. 5:30 بجه. بله. یعنی از 5:30 بجه صبح که وقت هفته و نبرآمده تا لیر کار میکنید. کار کردیم. چطور است کارت؟ شکر است این روز است میگذره. چند کار کردیم امروز؟ توانست 40 روپیه. 40 روپیه؟ یعنی از صبح 5:30 بجه برای تا 40 روپیه کار کردی؟ راضی هستی از 40 روپیه کار کردی؟ چاره دیگه کار پیدا نمیشه، کسی استاد نمیکنه تو را. کار نیست کار. برای تنها نیست که کل مردم است. خب تنها نیست. چطور است بار بردنش؟ بارا سنگین است، وزمین است یا سبک است؟ هر رقم بار است، بار سبک است، سنگین است. هر بار هست دیگه. چند سال میشه کارو میکنی؟ از اینکه 6 ماه. 6 ماه میشه. پیش از چی کار میکنی؟ پیش از ایران بودم. خب نه از ایران اومدی. چطور بود کاروبار در ایران؟ کاروبارم بس دیگه خوب بود، مثلا الان گرفتن ورس کردن رد مرز هستیم الان. خب رد مرز کردن. چطور اخلاقشان چه رقم بود؟ امروزشان رفتار اونا چه رفتار آدم خود دست خود آدم است. خب خب آدم خودش خوب باشه همه جا خوب است. آدم خودت خوب نباشه هیچ کس خوب نیست. بالکل. دیگه پا خواست. در ایران چی کار میکردی حاجی صاحب؟ من ایران کارگری میکردم. خلیفه کار بودی اونجا یعنی کارگری؟ نه کارگر ساده بودم. خب کدام کارا رو میکردی اونجا؟ کار مثلا زیر دست استاد سنگکار کار میکردیم. خب سنگکار مثلا یعنی سنگکاری به معلومات کافی خودت داری که چه رقم سنگکاری بکنی؟ بله بله. سنگکاری تعمیراتی بود یا نه تعمیر تو ساختمانی مثلا کالون مثلا نامه‌اش کار میکنه نمای خب سنگکاری هم سنگای معماری نمادار دیگه. بله بله. نمایی کار میکردی. چند پیدا میکنی ماهانه مثلا 35 میلیون 40 میلیون کار میکردیم. خوش بودیم خوب بود. روز ما خوب تیر میشد. حالا که جا اومدیم هیچ دیگه روزم خدا رو شکر بازم خدا رو شکر است. چه خاطره خوبی از ایران و چه خاطره بدی از ایران داشتی؟
این درست که ایران مثلا جنگل است دیگه، بس هر جای جنگل خوبت داره دیگه. جنگل خوبت داره دیگه. مثلا یک چیز است که مردم ایران هم نمیشه بعد گفته برای ما بعدی ندیدیم. خب همین محترم یک تیر شوه. خب آقای صاحب دیگه روزانه کلی روز که تو کار بکنی چند پیدا میکنی؟ 1.5 ساعت الی 2 ساعت. 1.5 ساعت الی 2 ساعت. دیگه واقعا میرسانه برای خانواده کدام چیزی یا نمیشه؟ مجبوریم بسازیم دیگه. کدام پیام زیبا و خوبیشه برای بیننده عزیز ما داشته باشی؟ یعنی میخوام پیام داره که مردم یک کار پیدا شه و مردم بیچاره بیکار نمیشه. بالکل عزیزانو دادی زموږ د افغانانو هغه دردونه دي چې د ایران دیپورت شوي دي راغلي دي نو د دې دوی وضع ډیره خرابه ده بیا هم راځي دغسې د غلطک درانده بارونه وړي دي خوا ته انتقالوي نو کاروبار دې ته هم سخته سوی ده ځکه په ایران کې 40 میلیونه کار کوي دلته په 100 روپۍ تاسو کار کوي 40 روپۍ تر اوسه له سهار نه کار کړی ده تشکر از شما که پیام خود برنده عزیز ما رساندین و سخنان شما را شنیده و همینجا حاجی صاحب دیگه هم میخوایم امروز ما گفتگو داشته باشه. سلام علیکم حاجی صاحب. سلام علیکم. خوب هستین؟ شما خیال دارین؟ بخیر؟ الحمدلله شکر خدا. بخیر باشین. اسم شما چی است حاجی صاحب محترم؟ اسماعیل جان عزیز. امروز آمدین بخیر به کار کردن. از چند بجه صبح آمدین؟ از 6 بجه صبح آمدیم تا بالا یک در پا دستلاف نکردیم. از چند بجه صبح؟ از 6 بجه. تا حالی را؟ دستلاف نکردیم. چطوری کار بار پیش نامد؟ نه دیگه پیش نامه کی بخره سودا. تا که سودا کسی نخره دیگه شما تا که نبرین نمیشه دیگه. دیگه. ای تو شده کدام روزی شخص گفته باشه که سودای مرا وردار او برد گفته باشه که من خودم غلطی که خود هستم. دیگه او در روزم شده. گفته برید؟ گفته. گفته من خودم غلطی هستم دیگه تو غلطی که تو چی؟ خودش در پوست خودم برای گفتگی. بالکل. زیاد است دیگه. ای تو کسی شده که تو را در اینجا گفته باشه در رو پا اونجا که رفته باشه 30 روپه برید داده باشه؟ نه بابا هم در پای خودم میده. هم در پای خودم میده؟ این در روزا شده 5 روپه داده. در با گفته 5 روپه. یعنی 5 روپه میبریم مالا؟ دیگه چیز کنه مجبور است. مجبور است موجه آقا دیگه چیز کنه. از کجا هستی عزیزم؟ از لوگر. نام خدا است. خودی لوگر هستی؟ در مزار چه وقت زندگی میکنی؟ در مزار یک 10-12 سال میشه زندگی میکنم. خب به خاطر این کاروبار آمدی اینجا؟ دیگه. در لوگر کاروبار نبود؟ نه بابا چی کاروبار بود؟ این لوگر خود جای زیبایی است. جای زیبا است. جای کاروبار نیست. جای کاروبار نیست. یعنی کاروبار سست است. کاروبار سست است. پیش از چی کار میکردی؟ پیش از در کار گلکاری بودم. در گلکاری خود لوگر؟ چطور بود؟ گلکاری خوب بود یا این کار خوب است؟ نه این کارم خوب است. گلکاریم خوب بود ولی نیست گلکاری کو. گلکاری نیست؟ نه بیادر. کدام شعر زیبا نداری برای من عزیز ما؟ نه شعر زیبا نداره. چی داری مثلا؟ همین یک در کاروبار پیدا شود. خب یک در کاروبار پیدا شود. آرزوی تمام شما کاربار است. دیگه یک در کاروبار پیدا شود بازارها خوب شود. بسیار خوشتب معلوم میشه ایسه. چه خوشتب معلوم میشه چند سال هستی؟ 60 سال هستی؟ یعنی دمی سینم آمد غلطک میشه. دیگه چی کنه مجبوری است. مجبوری است. بچه داری ایسه؟ نه. نداری بچه؟ نه. خانه در کدام طرف است؟ خانه در سیدآباد. در سیدآباد میشونی خودت؟ واقعا سخت است سرت. واقعا سخت. کرایه خانه چند است؟ کرایه خانه مای 2000 است. مای 2000. واقعا سخت است. سخت است والا. قدرمن لیدونکو سره هم چې تاسو ګورئ دې دوی له درده خاندي. داسې نه ده چې ډېر خوشحال دي خپل کار دی له درده خاندي هغه څه چې خپل په وجود کې لري نیسي تاسو ته ښودی ظاهروی. نو هیله ده تمام افغانای ما که در خارج است برای هموطنانش و همسایه‌هایش که در اینجا است کمک بکنن. بالکل. تشکر از شما. زنده باشین. قدرمنو لیدونکو اوس به دغسې آهسته داسې لاړ سو سمیع جانه ته هم تعقیب که داسې به لاړ سو کته او له هغې جانب هم نورې ویډیوګانې تاسو وړاندې کړو د قیمتونو په هکله به معلومات تاسو وړاندې کړو. دلته قیمتونه تفاوت کړي. یو ویډیو موږ 2 میاشتې مخکې درلودله هغه قیمت او دا قیمت اوس ډېر توپیر لري. تاسو یې وړاندې کړو تر څو تاسو هم د افغانستان د توکو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. نو راځئ لاړ شو د توکو په هکله معلومات لاسته راوړو چې دا توکې څومره توپیر پیدا کړی په دې 2 میاشتو کې او قیمتونه څنګه سوي دي. دغه دوکان چې تاسو ګورئ په دې کې تانا هندي وطني پاکستاني وریژې دلته پلورل کېږي. نو راځئ دننه لاړ شو د دې سره به ټول شیان خرڅېږي. واله نوشه جان ټول شیان خرڅېږي. راځه. سلام علیکم.
برادر خوب هستی جان جور بخیر زنده باشی بخیر باشی دیگه اینجا دیدیم دکان بالا نوشته بود برنج فروشی بله دیگه خودت تنها کار برنج میکنی بله برنج هندی وطنی پیش از اینکه سری اصل مطلب رو خودم معرفی کنم کامرک دیده شوی اسم حمیدالله مانده برنج فروشی دکان است باشنده مزار شریف هستیم خانه دم آریانا است بسیار خوب چقدر وقت میشه کار برنج میکنی برادر تقریبا دیگه ما 30 سال شده در این قسم هستیم از بابا و از پدر و خب 30 سال میشه بسیار عالی چه نوع برنجا را دارین اینجا از ما که از وطنی است از قندوز مریم امام صاحب خوجوالدین قندوز این دیر از پاکستان مریم خودی ما در دست خود مریم کدامش وطنی است کدامش پاکستانیش کدامش هندی است وطنی است خب کدامش وطنی است این وطنی است جان خب این کدامش است پاکستانی است خب عزیزان دا پاکستانی اوریجینی این چند کیلویی است برادر این 20 کیلو بله قیمتش چند است قیمتی است 1250 روپیه 1250 روپیه متوسط است 50% است خب با این 20 کیلو که از برنج اول است جان اینا 20 کیلو به نام خودی ما لمبر تلفن استاندارد است خب و این چه رقم است بوجه سفید این بوجه که 70 کیلو وزن 10 سری کابل این وطنی است بله وطنی سیاه چطور کیفیتاش چطور است کیفیتاش خوبش از برنج وطنی خوبش است کدام نمونه نداریم بریم من ما نشان بدیم یکم نمونه را از همونجا بکش که عزیزان و رازی در نمونه دیوری شما گوره چه وطنی سر رقم نمونه ده دا پاکستانی و هندی سر رقم نمونه ده اگه نمونه چه تقاوب کی بسیار خوب تشکر عزیزان و داشت تاسو گوره دا ده ای وطنی است نه؟ وطنی اوریجو نمونه ده ترم چه گوره دیر خیلی پاک کردیم دی ای را گفتی از کدام ولایت می؟ ای از خوجوالدین می این کدام مربوط تخار میشه خب برنجای تخاری است بسیار خوب رنگ یک رقم زرد رنگ نیست رنگ زدن چه بالا این رنگ زده میشه جان همین رنگی که از مردم خوش میکنن در بازار همین رنگ که از خب رواج شدگی است برنج رنگ میگه وای برنج خوجوالدین که از خوب نان میشه نه از قندوز امام صاحب کده شیرین نان میشه خب شیرین میشه چقدر تفاوت قیمت میان پاکستانی و هندی و وطنی است بسیار تفاوت داره دیگه اکثر برنج هندی فکر کنید هندی خوب اول برنج هندی 600 روپیه این برنج 300 روپیه خب نصف تفاوت داره نصف تفاوت داره عزیزان دا دیده زای معلوماتی نول دیزن به اوزو تشکر برادر از شما که معلومات دادین درباره برنج باز ان شاء الله طرف شما یک دوره میکنیم میم عزیزان و بدل تلار سو دی پتا وړه دي نو مهم شی چې په ژوند کې دي دا وړه دي عزیزانو چې هر کور ته اړین دي ډوډۍ پې پخې اشک پې کوي آش پې کوي تاسو یې اشک خوړلی د خارج کې څوک چې ژوند کې نخات به مې اشک رویل د ګندنال ته ډېره قیمته ده سلام علیکم برادر خوب هستی جان جور بخیر خیر و خیرت است بخیر باشی زنده باشی این آردا از خودت است که آدم مصاحبه کار از آدم است خب از آردش کی است عادت اولا چرا ولی مصاحبه نمیتونی مصاحبه نمیکنم اینجا قبل داخل بره دیگه کسا کی است کی میخواد مصاحبه بکنه خب نفر سودا مصاحبه میکنه سلام علیکم برادر خوب هستی؟ جوړ هستی بخیر هستی چه خبری دی آرام آرامی ده؟ زنده باشی بخیر باشی دیگه این آردا از خودت است؟ بله خب یکم برای ما جای میتونم اینجا که همراه برادر ما یک مصاحبه خوب لوکس داشته باشیم سلام علیکم نام زیبای چی است و از کدام منطقه هستی؟ نام من عقیب‌الله زدمی کارت مامورین نزدیک منده‌ای بسیار خوب آدرس دکان تو یک بگو آدرس دکان داخل منده‌ای رسیدم دکان 161 بسیار خوب این آردا درباره آردا اگه برای ما معلومات بدی چون بسیار ضرورت جامعه است که هر کس به این احتیاج داره آردا قزاقی هم است ازبکی هم است خوب است شما عافیت دارین بخیر زنده باشین بخیر باشین نامتان چی است برادر نام دل محمد دین محمد بخیر امروز در اینجا آمدین به خاطر کار کردن یا به خاطر چیز خریدن آرد میخرم خب آرد میخرید یک لیتر روغن خب به خاطر خانه میبرید چند گفتن برای شما آرده 1300 گفته 1400 گفته 1100 گفته 11 هر رقم قالیچا به چند گفته برای شما دو قسم داره خب 1300 و 1400 گفته 1300 و 1400 دو قسم داره و این چی رقمش است نمیدونم که چند میگه قدر نمیشه مثلا اون قیمت نگه نمیشه ارزان تر از شد نام خواهد با انرژی سیاجی صاحب این قیمتش نمیشه قالونچا بس خب این تو با انرژی امروز معلوم میشی تایت ما الان امروز خوشحال هستی آرداش خوب آرد است خب بله
قزاقیش چه رقم است؟ ازبکیش چه رقم است؟ قزاقیش آردش بسیار بالا آرده است، باز ازبکیش که از مروجی است. یک بار ببینیم اجازه خو است؟ ببینین. خب بریم دیگه، پیش شوین شما. بریم شما پیش عزیزانو بس با منګه دلته تاسو ته وړه وښیو هر یوې خب عزیزان دلته هر یوې ځان ته یو هغه لري، یو داسې یو عکس لري. دا مثلا قالین عکس لري، دې ته وایي قالین چاپ. هغه بل عکس لري، هغلته مثلا د ډوډۍ عکس ده، هغه بل یې اسب چاپ ده، هغې ته اسب چاپ وایي، پکه چاپ دي. نو هر یوې ځان ته یو نو ډول وړه دي، هر یو ځان ته فرق. یو دا وړه تاسو وګورئ ډېر ښه وړه دي، رنګ یې لږ زر زیچکه رنګ نه ده. کمر درد هستم، پای درد هستم، مشکل تاید گوش رقم میشه که برادر جان، دایی گوشنگی برادر جان تاید میشه. والا ما گفتیم یک صفت کنیم که انرژی بگیری. جیب خالی باشه انرژی میشه. حالا راست میگی، جیب خالی باشه انرژی نمیشه نه. هم جیبای کلی که خالی چه رقم، هر کسی که جیب خالی چه. طرف الله است یا برادر جان، مگو بنده کنه کدا، موشون الله. خدا مهربان است خودش برادر جان. بس کاروبار خودت چه است؟ کاروبار برادر جان مرد کاری رفیق. بسیار خوب، مرد کاری میکنن. کاروبارم نمیمونه، کارم کار طالبا برادر جان که امارات کردن نمیمونه و تاجر کردن نمیمونه برادر، کاروبارم نیست. یعنی بیچاره سعی کنن غریب بیچاره از در انجام برادر جان تا بیکار 50 تا 50 رو پگر مسلمان میته برادر جان، خرج خانه میشه نباشه میتونه تلم 80 روپیه است. ما زرنج هم نداریم که صفت زرنج بکنم، نه واقعا مسلمانی نمیگیم که مسلمان هم اینجا خواسته پرسان کنم در زرنج هم. بالکل دیگه پس اما مسلمان هم غریبی نیست، در کاروبار که خلاصم چی بخره مردم. بالکل او گپ پس بالکل کسی که پول نداشته باشه خریدن نمیتونه دیگه. یک سر یک چای در دکاندارم سر نمیشه، غریب بیچاره هم برادر جان در خریدن معلوم نمیشه. انا مقصد در گذران است تیر میشه. بسیار خوب، تشکر رئیس صاحب از شما. خب برادر بیا دیگه از این آرد داریم، ما یک کمی توصیف بکن، یک کمی تمجید بکن که آردایت کدامش خوبیش است کدامش خراب است. آردای نمی آرد است چاپ خوبتر است، زندگیش مراجع‌تر است. آرد قالین چاپ بود است، کلش که بالا است، نمیره قیمت آرد است دیگه فعلا. خب این قالین چاپ قیمتش چند است؟ قالین چاپ فعلا 1380 روپیه است. 1380 روپیه. اون دیگه اش از 1280 میه. یک دونه نرخش قیمت شده بله. پاکت چاپ گم شده. پاکت چاپ هم از این پاکت چاپ است. خب پاکت چاپ است. خب اونجا پاکت داره. این با چند است؟ پاکت چاپ هم 1280 میه. 1280 روپیه. قیمت‌ها چقدر تفاوت کرده می دوما؟ قیمت‌ها نمیدونم 2 روز 11 دلار قیمت شده. 11 دلار قیمت شده؟ نمیدونم 3 روز قیمت شده. این تاجرها قیمت میره نه خارج شد نرخ قیمت شده باشه. نرخ خارج قیمت. خارج قیمت شد باز تاجر مجبور است که قیمت بفروشه. چطور است وضع مردم میان آرد میخرن نمیخرن؟ وضع مردم بسیار ضعیف است. مجبور است بیچاره بخره دیگه چی کنه دیگه. بالکل او گپ است. اگر نداشته باشه هم خوردنی ضرورت است دیگه. کسایی است که زمین ندارن، گندم زمین ندارن باید از زمین میخرن. این ملک اگر زمین هم باشه مردم نداره دیگه قواس نمیکشن. بالکل او گپ است. ده کار شما تنها برنج است یا آرد است یا تنها برنج؟ یعنی جای است نمی کار دیگه نمی‌کنم. یعنی آرد میفروشن، برنج هم، لوبیا هم هر چیز که است. عمده است شما؟ نه پرچون است. پرچون است. کلا این مارکت پرچون است. عمده و پرچون است. عمده و پرچون است. اون دکانای رو برو کرد اونا عمده از حساب. اون طرف. بله. بسیار از ما پرچون است. از شما پرچون است. بله. بسیار خوب. عزیزان تاسو دې وړو په قیمتو باندې پوس وای چې دا څو دي؟ سوال لسوه 11,500 12,500 داسې قیمتونه لري د وړو، تفاوت وي 11 ډالر جګ سوی ده. نو تاسو وکتل چې زموږ لیدونکي څه وړاندې کول ته درلودل. د افغانستان خلک غواړي چې کار وکړي، غواړي چې پیشرفت وکړي، غواړي چې یو برخه کې ځان ته یو لاسته راوړنه ولري. نو دا غواړي چې دغسې ښکلی ښکلی غټ غټ دوکان ولري. نو ځینو ته رسېدلي دي دا چانسونه، ځینو ته نه دي رسېدلي. عزیزانو راځئ د دې مارکیټ د غټه فضا هم تاسو وګورئ. په دغه کوڅه کې ډېر زرنجونه یې دلته درولي دي چې مال وړي. مثلا یو څوک راځي وایي ما ته 1000 کیلو وړه راکړه، مثلا 1000 بوجۍ، 500 بوجۍ، 200 بوجۍ، 100 بوجۍ، 50 بوجۍ. نو دې دوی له دې ځایه وړي، له دې سره بیا مرکه ولرو. سلام علیکم. ای جانه جوړې په خیر تکړه خیر و خیرات ده ژوندی اوسې جوړ اوسې. دغسې خسته پروت دی دغسې په دې چورت وي یو رقم. والا چور خو داسې کاروبار نشته. سبا یې رایس راغلی هېڅ دسلاب هم نه ده کړی، اوس نه پورې اوس قسم ده کوم کړی
والا بیا دغه انسان جګرخونکي لږ زره خامخا نو مشکلات دي او مشکلات د ژوند مشکلات د تیل مشکلات دا به خرابیم لري نو ماشین ده نو دا خرابیم لري کاروبار نشته د سبا رسي والا کوم د سلاو کړی د کوم ځای حاجي صاحب د دا مزار د ښار د مزار د ښار کامرمن نوم د چا ده نوم عبدالقیوم عبدالقیوم بله نام خدا ډېر یو قوي ښکلی نوم لري نام خدا خیر شي کله دې کوم ځای ده کله اصلي خو چاربولک ښه چاربولک ده نو څنګه وضعیت چاربولک کې څو کاله کې چې راوتی مزار ته راغلی تقریبا 8 کاله کېږي دلته د کور کرایي ده او کرایي ده څو کرایه ورکوې کرایي 2.5 زره افغانۍ څو کوټې لري 3 کوټې دلته کېږي اور پامل د غټ پامل نه کېږي بچیان دې به یې یو 8 کلن 9 کلن 10 کلن داسې دي او نو نوې ځوان شوي دي مکتب ته خو ځي او مکتب ته ځي خپله مکتب ته تللی یاره ډېر کم تللی یم یو 4-5 کاله مې ویلی 4-5 کاله په هماغه انقلابي وختو کې انقلاب تاسو پرې نه ښودی نو نه انقلاب بیا مهاجر سو ولاړو مهاجر سو چیرې مهاجرت مو کړی ده پاکستان څو کاله 25 کاله 25 کاله ډېر وخت ده هلته څه کارونه کول هلته دوکانداري و د کاروبار دی شاید هلته داسې یو زرنج درلوده نه دوکان نو څومره وخت کې له پاکستان نه راغلی تقریبا څو د کرزي وخت کې راغلی ښه ډېر ښه نو کار به انشاءالله درته برابر شي حاجي خدای مهربانه امنیت شته اوس په بالکل آرامي د امنیت سره خو دا کاروبار به انشاءالله جوړ شي آهسته آهسته جوړېږي او د مینې جوړېږي نه امید شته امید شته بالکل څومره بار دې په دې زرنج کې بار کړی ده تر اوسه نه دغه جیک بار یې څومره و د وړکی بار یې یو تن اصلي که دغه خو یو تن بار و بیا چې ډېر لږ پیسې زیاتې راک بیا 1.5 تن بار و ښه پیسې زیات درکړي د دې آیین نه جګوي 1.5 تن جګوي 1.5 تن جګوي اصلي خو یو تن ده بیا څوک چې لږ پیسې دغه ورکړي بیا 1.5 تن 10 بجې نور هم جګوي 10 بجې نور هم جګوي ښه حاجي صاحب څه وینا لرې دا کامره دې په مخ کې ده وینا دغه لرم امنیت شته شکر راضي و کاروبار به انشاءالله سم څه پیام لرې پیام دغه ده چې موږ ته یو کار و غریبي او حکومت څه دا تقاضا لرو چې موږ ته یو شی پیدا کړي کارخانې جوړې کړي دغه جوړ کړي هېڅ شی نشته کاروبار نشته دا ټول مسلمانان بیکار دا خبره خو داسې یو ښکلی شعر نه لرې زموږ لیدونکو ته وړاندې کړې نه والا شعر ترانه نه والا نه نسم ویل مننه ژوندی اوسئ جوړ اوسئ انشاءالله همیشه موفقه اوسئ انشاءالله کار پیدا کېږي نه امیده کېږه مه نه فکر دی نه نه امیده کېږي بلکل عزیزانو تاسو ګورئ نو زموږ داسې تا دیدی اوس هم د جمع د ځوانانو کې ځي څو کله دی 15 نه نو دغه ځوان ځای هو پوخ ځوان مګم دا دردونه انسان زړوي مننه عزیزانو راځئ دا ساحه هم وګورئ تاسو دا ساحه ډېره غټه ساحه ده دا مارکیټ هم ډېر غټ مارکیټ ده نو موږ هم راغلي یو تر څو تاسو ته داسې د توکو په هکله معلوماتونه وړاندې کړو او تاسو هم د دې معلوماتونو شاهدین اوسئ دا دوکان ته دننه سوه عزیزانو دلته هم یو مرکه ولرو السلام علیکم آقای صاحب جوړه خیر تکړه خیر خیرات برادر خوب هستین شما شاید دارین بخیر زنده باشین بخیر باشین آقای صاحب داسې ناس ویله لرې مې ولیدې سهله والده او ما لراسم در سره مرکه وکړم جوړ خو یې ژوندی اوسئ جوړ اوسئ بخیر اوسئ نوم دې چا دی حاجي صاحب نوم کمال الدین دی نام خدا و د کوم ځای د سرایپل د بلنغور د بیلنغور د منطقې د سرپل د ولایت نو بلخ ولایت ته چکر راغلی دا مزار د دلته مې کور په کمربند کې دی ښه اصلا د هغې ځای دلته ژوند کوې دلته ژوند کوم ډېر ښه مهاجر یم نه خو په افغانستان کې څوک مهاجرېږي نه ولې دا دم کور دغه دم کور پاکستان ته درې دفعې زه مهاجر شوم اوس پاکستان یاد درې دفعې درې ځلې پاکستان واقعا دا سخته خلاف سو جمهوریت سو وروره پسې واخیستلو چې طالب یې ته وروره پلانکه ته بسترکه لاړو زیاتې
بالکل بالکل تورونه به نق لګول او ځاتې وروره بس کارونه به خراب و ځاتې وروره یو نفر سپین ږیری سړی ایران ته ولاړ شه دورې ولاړ شه ځاتې جمالغه چلاوه بالکل وپوهېدې بالکل دا خبره او ځاتې داسې نه ده چې ګوره په دې جمهوریت کې 3 دفعې زه وروره جان پیشته کړی یم چې ته طالب یې جمهوریت په وخت کې او ته طالب یې ښه زه ولاړم پاکستان د ګلبدین کمپ ته ولاړم عین د ګلبدین کمپ ته ما مهاجرت وکړ پېښور ته کوټې ته ښه جهاد چې ما کړی دی پروي د افغانستان کې چا نه دی کړی نن هغه دی وروره هېڅ ما ولاک سپین ږیری یم خو د غوښتنې وتلي نو ما په ګلدۍ کې نه شماري هو نو څه به وکړو مهاجر دلته امریکا کې مې اخیستی دی وروره دلته پروت همالته ژوند کوي دلته ژوند کوم بچیان لري حاجي صاحب بچیان لرم شکر 2 دانې بچیان لرم 2 زلمیان دي نور واړه دي واړه څه ناوخته دی واده کړی و ناوخته مې واده کړی د 15 کلو سړی یم 15 کلو څو کلنې کې واده وکړه کلونه هم ولاکه په یاد اول د شوراویانو په کال کې رالم ذاتي وروره ما کوزده وکړه اول کال د شوراویانو کې چې سقوط یې وکړه او ما کوزده وکړه سیاست یې وړکۍ وه عین ښه د ظاهر شاه په وخت کې د ژوند ته راغی کېده تر اوسه پورې دی تر اوسه نه پورې بالکل داسې ښکاري ما ویل یو 40 کلن به نه په 15 کلو برابر پروړ کال نه بل کال لاړم تذکره مې په سرپل کې واخیسته بالکل بالکل حاجي صاحب جان ته خو د ډېر وختو سړی ډېر وخت نو موږ ته د پښتنو یو ښکلی فرهنګ بیان کړه نو څه به زه بیان کړم داسې یو فرهنګ موږ ته بیان کړه دود بیان کړه چې موږ د موږ ځوانانو له یاده باسلي نه خو هغه خبرې دې منمه چې زما فرهنګ زده یې زه بیان کړم چې زده مې نه څه به وکړم د مزدوري او په چوپاني او په غریبۍ کې ورک او 12 کاله مې شپاني کړل د بل د میږو سره وپوهېدې شپون وم د بل په غرو کې به ګرځېدلم نو ما په فرهنګ څه زده کړی دی تا به نه یې راښولی مولوي صاحب به نه یې راښولی دغه دود چې دغه تاسو په منطقه کې دا دود څه رقم دی واده دود دغه د واده اوس کوم زه خیر دا یو زوی ته دا وینې اوس مې اخیستی دي وپوهېدې هغه وخت کې نه و داسې دا خبرې وې دا حسابونه نه وه وروره بس به شیطانه کوه چراغ به نه وو وپوهېدې هلته به مې کې تیل ور واچول هغه به مالته لګولې دا زموږ چراغ و وپوهېدې واده به وروره جانه زیاتې وروره هلته وارل بس مې مرابار کړه زیاتې لکې سودا به مې واخیستله وپوهېدې اوس هغه جیم لاړی اوس وروره بل رقم کارونه سو وروره بل رقم حسابونه سو زوی مې دغه 2 کاله په ایران کې و وړکۍ نجلۍ وړکۍ وه ورالم دا اوس د خیره سره واده په بلخ کې د خیره کوم ان شاء الله چې زه یو دا سپین ږیری 15 کالو سړی یم یو زوی ته اوس واده کوم په غریبۍ د بل په مزدوري په ایران ته زه خپل پروژ کال نه بل کال ایران تللم کار لرم پروسه کال نه بل کال خپل ایران تللی د کار لپاره کار لرم هغه د افزای 5 ته ورلم وروره ماته کار راکړي په هغه کې نیمروز کې وپوهېد زه خپله تللم وپوهېد سر کار دی راکړي 3000 روپۍ راکړي زه خپله په دا سپین ږیري 15 کلو سړی تللی وم د مجبوري بالکل د مجبوري تللی وم نن د چا اخیستې دي دغه دې اخیستې دا هغه کشمش و دا مالګه و دغه د واده دپاره ښه دا د واده لپاره اخیستې دا تاسو وګورئ دا کشمش اخیستې دي اوږه اخیستې ده دغه دا څرخانونه مې واخیسته دغه ده دا دې په څو واخیسته حاجي صاحب دا دانه په 40 روپۍ دا په 600 1 کیلو 1 کیلو په 600 کیلو په څو ورځې بیا کیلو په څو ورځې 600 کیلو څنګه 80 روپۍ کیلو وپوهېدې دا مالګې 50 واخیسته دانه خلطه 50 روپۍ او دا دې په څو واخیستل دا په 100 روپۍ ښه دا په 100 روپۍ کیلو ارزانه خیر ته شمېرلې ده ښه څنګه راځي دې قیمت نه والله نو څه وایي نو په دې قیمت کې به څه وایي یو دکاندار یو رقم نرخ کوي بل دکاندار بل نرخ کوي موږ څه وایي په دې کې اوس کومه دی انصاف کومه دی انصاف نشته وروره یو دکان دی وروره مثال لږې ورکوي یو دکان دی وروره پورته ورکوي ګران یې ورکوي وپوهېدې اوس په کلي کې یو دکان دی وروره یو رقم سودا ده بل دکان دی بل رقم سودا ده بالکل نو موږ به رقم چې شو دوی ډنډنګ اخرت یې موږ یا خو غریب خلک نو حاجي صاحب
داسې یو ښکلې خبره ښکلی شعر زموږ لیدونکو ته ولرئ. والله نه مې زده ولې غاړې بندې کړم. زه یو دعوه مې درود په بلخ کې لاړم ولسوال صاحب راته وویلم وایي ته څنګه په غرو کې ګرځېدلی ته خو راسه تا به ملنځ نه زده. ما ورته لا اله الا الله محمد رسول الله ملنځ مې زده دی خو دا غاښونه مې لیدل د 15 کلو سړی یم. باره یې وویل چې ته ووایه باره مې ورته شروع کړه ومې ویل باره یې راته وویل چې یو نقطه دې غلط کړه مال مولوي صاحب نو چېرې ما ته په غرو کې مولوي صاحب راغلی ما ته بیا هغه نقطه زه زده کوم هغه ډېر نو چا د 15 کلو سړی و په دغه غریبۍ کې مشته یم. دغه یوه نمره مې اخیستې دغه خلکو ته معلومه ده چې ما په خواري او په زحمتو اخیستې. که ما در ولې نه ولې زه ایران ته تلم په دا سپینه ګیره. بلکل څه پیغام لرې پیغام دې چا پیغام دغه دی چې وروره جانه دولت دې زما د مهاجرو سره د خوارو غریبو سره کومک وکړي. بلکل جمهوریت خو نه و پیش د پیش و اوس راغلی اسلامي دولت راغی وروره طالب راغی وروره جانه اسلامي دولت څوک په څوک غرض نه لري. شکر فضل د خدای زه ارام پروت یم سهاره پروت اول خو به دم سو تیاره به برګز اوس امنیت ده آرامي ده شکر آرامي ده فضل الله پاک دې دا رژیم الله پاک دې ته قیامت وساتي. بالکل ان شاء الله قیامت دې الله پاک وساتي. بالکل وپوهېدې خدمتګار وي ورته و زامن مې دې د کوچني دې زلمي دې چې د دوی په خدمت کې په شهیدان سي زه به ورکړم. بالکل اوس آرامی ده ان شاء الله چې آرامی ده شکر او بچیان به ان شاء الله درس وي تعلیم کوي او خپل وطن ته به خدمت ورکړي. خدمت ورکړو ډیره مننه حاجي صاحب له تاسو نه ډیره مننه خدای دې بس کومک د څه غواړم د دولت ورته دغه زیاتې دغه مسلمان غریب سړی دی دلته پروت دی. بالکل هغه د افزای 5 کې زه نوشته یم په عین نمروز کې زه نوشته یم زه په داس سپینه ګیره باندې ایران ته ولاړم. بالکل وپوهېدې بس تشکر غواړم د څخه ژوندی اوسئ عزیزانو. تاسو زموږ د سپین ږیرې د پښتنو یو لوی سړي معلومات مو واورېدل او خبرې مو واورېدلې چې د په ژوند کې څه تېرېدل او تاسو ځینې قیمتونه هم تاسو ولیدل په دې مرکه کې خوندورې خبرې او ښکلې قیمتونه. څنګه حاجي صاحب نو زموږ سره تر پای پاسئ له دې ځای نه به لاړ شو کته به نور ځایونه هم تاسو در وښیو بیا به یو بل سره خبرې لرو. عزیزانو موږ تعقیبوئ لاړ شو د نورو هېوادوال سره مرکې ولرو. دا مرکې ډېر خوند کوي ما ته نو تاسو هم خوند کوي ځکه چې د خلکو بېلابېلې خبرې اورئ بېلابېلې مرکې اورئ نو په هره ژبه چې تاسو غواړئ. دا هم دوکان دغلته دغه شیان لري راځئ دا قیمتونه له نور دوکانداران هم واورو چې دا قیمتونه شاید ما په ویلو کې ستونزه وي نو تاسو ته به معلومات راکړي. سلام علیکم حاجی صاحب محترم خوب هستین شما عافیت دارین بخیر زنده باشی بخیر باشی آرام باشی. حاجی صاحب بازار کدام جا رفته نیستی؟ نه وقت نماز است بخیر. خب وقت نماز است بالکل وقتی آذان داد چند دقیقه پیش آذان داد. خب حاجی صاحب نام زیبایی تو بگو. نام عبدالجبار است بندهی برنج فروشی اون سابقه. خب ببینیم شما کسایی هستین که از سابق اینجا دکان داشتن؟ بله ما 50 سال است که ما در اینجا شکر الحمدلله. در اتحادی هم اینجا شما سهم دارین دیگه؟ بله بسیار خوب. حاجی صاحب این طرف برنج داری این طرف هم برنج داری برنج وطنی تو این طرف باز چیز داری بنظرم زیادتر مالا شاید گودام باشه گودام است دیگه در چیز از مقصد نیست و قدر بازارم چیش نیست که خب بازارا واسش نیست دیگه ولی نیست دیگه. خب حاجی صاحب اگر با ما هم همراه باشی یک درباره هم پیش رو هم چیزایی که شما دارین درباره هم صحبت بکنیم. همین چیزایی که درباره برنج و آرد ما معلومات دادیم فقط همین لوبیا و نخود و ماش مانده که درباره معلومات بدن. حاجی صاحب اول در همین لوبیا صحبت بکنین. لوبیا کیلویش 80 روپیه فعلا خوب است بازارم خوب است شکر خدا ارزان هم است امسال. این از کجا است؟ این از چیز می است تخار می است. خوی لوبیا تخاری است دیگه. این لوبیا تاشکندی است. خوی این لوبیا این 90 روپیه می است. این دال نخود شکر خدا 40 می است. این ماش است 75 می است. خب ناس که از برادر 80. این ماش از کجاست؟ این ماش هم از تخار است. اینجا این وطنی است. بله ماشین است هم میشه اینجا اسلام میشه. این چی است؟
اون نسک است. این نسک خارجی است. این چند است قیمتش؟ 1 کیلوش 80 روپیه رم. کدامش خودت دوست داری که بخوری همیشه؟ همیشه ما از مال خودمون وطنی میخوریم. وطنی میخورن؟ خب مزهش خوبش است. این نخوتا چند است؟ نخوتای تاشکندی او کیلوش میایه 90 روپیه. چشمه 100 روپیه داین چشمه دامیلیش. ایزان دام تاسو وګورئ دا ډیر کنه خود دی کلاندانه است حاجی صاحب. دامیلی است او دامیلی به نام دامیلی است. او 8 میلی است. او از کجاست باز؟ او از ازبکستان میاد. ایزانو دا چی دی دا دی ازبکستانی نه خود دی څنګه تاسو ګورئ. ای صاحب او چی است؟ دلده است. والا دلده را گفتم دان موقت به خدایی که یک دم بزنی دیگه جانت قدرت میبخشه. دلده ولی چیز است که بهترین چیز است. بگم کسی که 30 کیلو باشه دیگه در 80 کیلو میرسانه. خودت پخته کنه میتونی دلده رایی صاحب؟ چرا نه دلده به خودی نخود میندازه دی لوبیا میندازه پاچه میندازه. خب چهار یک چیزی میاد دیگه کیفی. اون دیگه باز آلوچه میندازن به دقت نه داخلش؟ آلوچه خودی چیزا که داره گولینگ داره آلوچه داره همه چیزاش داره. تو پاچه زیافتر پاچه زیافتر کیفش پاچه میکنه. کلی مزهش دمو هستی. خواهی صاحب یک خاطری زیبا دادمی دکانت بکن. خاطری زیبا شکر الحمدلله شکر همه چیز دیگه چیز است. همین چیز زیباست. همین خاطری تلخی تو خوب از کلی زیبا خواسته به تلخش. تلخش نه تلخش فعلا به زور خدا. نداری تلخ. الحمدلله شکر است. همه روزش. چند سال است یا صاحب؟ باشم من 51 باشم. نام خدا 51. حالا جوان هستی. چند تا اولاد داری؟ 5 تا اولاد. نام خدا. کلانترین بچه دیده نیست؟ نه یکی دیگه است. خب. آی دیمیش است. این همین قدر عمرت که شده پدر شما البته دکاندار بوده همینجا بوده باز شما شدین. مکتب خواندین؟ مکتب نخواندم. مکتب نخواندین. متاسفانه مکتب نخواندم. اگر مکتب میخواندین چه آرزو می‌داشتین که شوین؟ مکتب یکم چیز میشدیم دیگه. مثلا دفتر چیزا میگرفتیم دیگه. مثلا چی میشدین؟ معلم میشدین، دکتر میشدین، پیلوت میشدین؟ یه دکاندار از ما که جاب دکانداری است دیگه دکتری هم خدا میدونه که شو باشه. نه اگه درس میخواندین؟ درس میخواندیم دیگه خود نشد دیگه. نشد دیگه او قسمت نبوده. دمی ما شکر خدا را الحمدلله میکشیم. بالکل. خوشحال هستی ان شاء الله. ان شاء الله چرا نه از پیروز. پیامت برای بندای عزیز ما که در داخل و خارج چی است؟ هر کسی که هر جایی که باشه جور و آرام و سلامت باشه مقصد اینه وطن خود دیگه چیز است که قربان وطن خود. بالکل. خاکش آمدی فقط دور که شکرانه بخون پروردگار یاد کن. بالکل. که وطن است دیگه. وطن است. هر جای باشه هر مسلمان آرام و جور باشه. بسیار خوب. تشکر از شما که معلومات کافی را دادین. خب بیشین چاش زنده باشین. تشکر از میهمان نوازی شما. تشکر زنده باشین. قدرمن لیدونکو تاسو د دې قیمتونه هم واوریدل چې څومره ول او معلومات هم لاس راوړ چې له 90 روپۍ نه تر 80 او 50 تفاوت هم درلوده بیلابیل ول. نو راځئ لاړ شو په هغه اړخ کې ځینې نور سره مرکې ولرو او تاسو هم نور معلومات وړاندې کړو. با اجازه شما حاجي صاحب زنده باشید. لږ زر نور ځوانان هم دلته وګورو. دغلته یو دانه بل دوکان و چې په پخوا موږ دلته ښودلی وو. نو راځئ دا ښکلې فضا هم وګورئ او له دې فضا هم خوند واخلئ. زموږ هېوادوالان چې ډېر مینه ناکه خلک دي نو موږ ته هم ډېر ښکلې ښکلې مرکې وړاندې کوي. نو دغه دوکانو لکه څه و دغه دوکانو راځئ له دې سره به هم ځینې مرکې ولرو ځینې خبرې ولرو. دا سره ممیز دی و دا می دی و داسې شیان دلته شته. نو وریجې دلته انبار دی وریجو ده د په هغه کې انبار د غوړیو ده. دې خوا ته هم تاسو ګورئ اوړه و غوړي دي. دلته یو 2 دقیقې به موږ هم کینو. بشه حاجي صاحب خیر من موبایل میشنه می اندیوال مخواد تلفن زنگ داده است که چی میگه؟ اسب چاپ درباره آرت صحبت میکنه. خوب هستی؟ بخیر زنده باشی بخیر باشی. نام زیبا چیست برادر؟ نورالله اسم میادرم. نورالله جان عزیز یک سوال دارم از پیشت. ما در خدمت. از کجا هستی؟ اصلی ولایت فاریاب. یک سوال دیگه هم دارم. سخت است مقصد؟ مشکل نداره ما جواب دادم جواب میدم نداشت دیگه چی مشکل نداره. با سوال دارم. سوال چیه؟ میشه که در آسان ترین سوال. سوال می است که چند سال هستی؟
13 77 حالیم است. آسان بود سخت بود؟ حالا زیاد سخت نبود. چند ساله؟ 77 چند میشه؟ 26 میشه. 27 ساله. 27 ساله میشه؟ چی کار میکنی؟ بیکار. چکر میزنم. ایش سخت بود مگه من دیوار؟ خب بیکار هستیم دیگه. معمولا سخت نبوده میسوالیم؟ ای بیکاری کلی جای گرفته چرا؟ خب نیست دیگه دی وطن. همین جوان هر کسی که بپسند میگه بیکاره. افغانستان جای بیکاره. جای بیکاره. اندیوالانو دا خود تاسو پیژنئ. پیژندی که نه؟ ولی خود پیژنې کنه. خو مې ویډیو ټاکې کړې و پتا. ویډیو کړې و مخکې. اخر مې پتا تا ختم کړه، بل ځین پتا تا اخر ختم کړه، اوس مې پتا ختم کړه. بالکل. خاطر سره به خبرې خلاص کړم په تاسو راوګېږم. څنګه؟ خو امی کلی عمر دم 27 سال هیچ کار نکردی؟ چرا کار کردیم؟ کار شغل آزاد داری دیگه؟ شغل آزاد داریم، نمیگیم که برای فعلا بیکار هستیم. خب برای فعلا بیکار هستیم. بله. کدام کشورها رفتی؟ ایران رفتیم، ترکیه هم رفتیم. اوه خیساهات ترکیه رو دیدی؟ بله. به کسی که کشورهای خارج میبینه بسیار پخته است. نه پخته چیه؟ خب طبیعتا یک چیز داره که در هر کشوری که بری یک چیز نو میبینی، تجربه یک ذره چیز میشه. بیشتر میشه. بله. خوشحال هستی؟ والا خوشحال هستم، چرا خوشحال نباشم؟ عروسی کردی؟ نام خدا خیلی تو بیخ خوشحال هستی، پوشه که پیش نگر. ها؟ کاندی والا. څه کوې ته؟ بس ته زه ګورې چې څه زه کوم، زه مصروف یم د خپل دوکان کې. د خپل دوکان کې څه کوې ته؟ دا اوس خو زنګ وه چې په اړه دې معامله کوله. وړه په اړه. وړه دې اخیستل له کوم ځایه؟ د خو منډي زیارت نه راځي، هم د فروشان د هلته ها هم د فروشان نه هلته د قرآن شریف چوک. څنګه دې وړه قیمتونه تفاوت کړي دي که نه؟ بس دغه د درې ورځې کې $10 ګران شوی دی یو ټن. $10 یو ټن ګران شوی دی. ګران شوی دی وړه. اوس دوی وایي چې یو وړه 1200 حساب کړه، 1220 ماته راځي هغه. دا وایي چې 1200 حساب کړه. همدې لپاره مې ټلیفون وکړ چې څو راځي. پرون هغه وړه 2 ورځې مخکې $350 و یو ټن شل بوجۍ. نن $380 ده. $380 په 2 ورځې کې فرق کړی دی. دا وایي چې یو وخت مخکې 1200 و 1220 په 2 ورځې تفاوت کوي. یو 2 ورځې کې وړه تفاوت کوي. ښه دا غوړي څنګه؟ غوړي ښه ده، نن سبا لږ یو 15 روپۍ 10 روپۍ روزه ارزانېږي. ارزانېږي غوړي؟ ورځ په ورځ وه. ښه نو څنګه دي دا نور حبوبات څنګه دي؟ حبوبات خو بس هغه یو رقم ده که نه، ګران شوی نه ده. بس یو دا می و دا ډېر ګران و، اوس ارزانه شوی دی. می څو وه؟ می یو کیلو 110 روپۍ و، بوجۍ 2300. اوس بوجۍ 1500 روپۍ. ښه 1500 ډېر ارزانه شوی دی. ډېر ښه. نور شیان ښه ده، برابر ده. ول چې موږ خلکو ته وښودل تفاوت بیا دومره اوس نن سبا دومره تفاوت نه راځي. په دې امارات کې دومره تفاوت نه راځي همیشه. یو 10 روپۍ یا 60 روپۍ داسې په یو من کې 100-200 روپۍ دومره تفاوت نه راځي. ښه په وخت د جمهوریت کې راتله ډېر تفاوت. یو بشکه غوړ 200 یو ور په 1100. نه خو بیا امارت اسلامي افغانستان خو داسې بیا قیمتونه څاري نه؟ خو خبره هغه وختو کې خوشې ول نه بس خبره د ډالر چې کنټرول کوي خبره دغه ده کنه کنټرول کوي. خو دې هم هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد جګ سي. خبره دغه ده چې د ډالر چې کنټرول یې بیا اقتصاد خود جګیږي کنه. بالکل ټول نرخونه بیا برابر راځي. بالکل چې هوټل واخو داس دیگه په او قیمتی که تجارت هم نباشه باز مردم بیشتر میشه. مزه نمیکنه. آفرین. پایین بالا بره. کمی تو بالا داره دیگه. بالکل. نو څه پیام لري د زموږ لیدونکو ته؟ پیام بس راځي خپل وطن ته خدمت وکړئ، دلته کار وکړئ. څه فایده چې اوس مهاجر وګوره پاکستان نه راوځي، ایران نه راځي خپل وطن ته ښه ده کنه. بالکل. دلته 100 روپۍ چې 200 پیدا کړي، خپل وطن د آزاد او آرام ګرځي. بالکل بالکل. خپل وطن چې د جنت ده. جنت ده. بس ما پیام دغه چې وطن ته راسي. ډېره مننه. ګرانده اوسئ. قدرمنو لیدونکو په مخکې شاټ کې هلته له یو پښتون مشر سره مرکه درلودله، نو تاسو هم د هغې د زړه درد واورېده. نو هر څوک که غواړي دې ته مرسته وکړي، هر پښتون که غواړي خپل پښتون ته مرسته وکړي، نو موږ ته دې زنګ ووایي، موږ به هم د تاسو مرسته ورسوو. او هر څومره چې تاسو غواړئ. نو هیله ده دې ویډیو مو خوند اخیستی وي. دا ول د دې نن ورځ قیمتونه او د خلکو مرکې، د خلکو دردونه، د خلکو رازونه تاسو هم واورېدل. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، شیر کړئ، لایک کړئ او ښایسته ښایسته کومنټونه ولیکئ. بالکل ډېر ښایسته ښایسته کومنټونه ولیکئ. ستاسو ویډیو د کوي تاسو لپاره خو خود ښایسته کومنټ به بالکل. نو ستاسو هڅې زموږ هڅې دي او زموږ هڅې ستاسو هڅې. ستاسو چینل لاروین مایک له تاسو سره ډېره مننه.